له کابل او پنجشیر څخه د پرمختګ خبرونه د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. د اوبو انرژۍ وزارت د کابل پنجشیر سیند پروژې تخنیکي چارې بشپړې شوې. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو رالیږدولو د پروژې تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. د دغه وزارت ویان طلوع نیوز ته وایي دغه پروژه نږدې 160 میلیونه ډالره لګښت لري او د اسلامي امارت د رهبر له تایید وروسته به د یادې پروژې عملي چارې پیل شي. د اوبو او انرژۍ وزارت ویان مطیع الله عابد وویل د کابل پنجشیر د اوبو پروژې تخنیکي چارې په اوبو او انرژۍ وزارت کې بشپړې شوې دي. دغه پروژه کار ته چمتو پروژه ده او د رهبر ته استول شوې ده. کابل چې په اټکلیز ډول څه باندې 6 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله د څښاک اوبو د کموالي شاهد دی. د کابل ښار د 5مې ناحیې اوسیدونکی وایي چې له سهار تر ماښامه د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي او که دې برخې ته پام ونه شي دوی به د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د کابل اوسیدونکي محمد عارف وایي ډیر وخت کیږي چې د اوبو له ستونزې سره مخ یو. دا نل هم شخصي نل دی او 1 متر مکعب اوبه موږ ته په 50 افغانۍ راکوي. 3-4 ورځې وروسته موږ ته اوبه راکوي. د کابل یو بل اوسیدونکی انارګل وایي زموږ په دې سیمه کې کورونه خالي کیږي او دا د اوبو له خاطره او نوي څوک ورته راځي هم نه که دا حالت وي کیدای شي دا کورونه تش شي او دا خلک ټول ولاړ شي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.